افغاني سرې میاشتې ریاست کې د معافیت کتلوي پروژې د ګرځنده روغتیايي ټیمونو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د دې غونډې پر مهال د ریاست د کارونو د ښه والي په موخه یو لړ سپارښتنې هم پکې وشوې. بشپړ تفصیل د امیر محمد ممتاز اورو. د هلمند ولایت افغاني سرې میاشتې ریاست کې د رئیس الحاج مولوي فضل محمد فضلي صاحب په مشرۍ د ټیمونو منیجر حاجي ډاکټر رحمت الله درویش صاحب او د یاد ریاست د معافیت کتلوي پروژې د ګرځند روغتیايي ټیمونو د روغتیا پالانو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوله. په پیل کې افغاني سرې میاشتې رئیس ښاغلي فضلي ټولو روغتیا پالان صاحبانو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د هغوی د ښه کار له امله مننه وکړل. دوی ویل تاسو په داسې لیرو پرتو سیمو کې عام ولس ته روغتیايي خدمات وړاندې کوئ چې د یادو سیمو خلک لومړنیو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. همداراز نوموړي په دې غونډه کې د ټولو روغتیا پالانو او کارکوونکو ستونزې واورېدلې او د حل په موخه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. وروسته د معافیت کتلوي پروژې منیجر ښاغلي درویش وینا وکړل. د ویل موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې د واکسین او د واسپلا کاري ګروپونو سره لا ښه کار وکړو ترڅو په روغتیايي برخه کې پوره خدمات وړاندې سي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم سرې میاشتې ریاست کې د کارونو لا ښه والي، چټکتیا او ستونزو اورېدلو په موخه ورته غونډې ترسره شوې دي.